یو څادر دلته راوځړوی ټول یو د بل په ولې باندې لاسونه کېږدئ په نیت توبې باندې که څوک د زاړه مریدان وي په نیت توبې لاس پورې ونیسئ نوي مریدان هم لاس پورې ونیسئ بل چاپ مریدان کوي په نیت توبې باندې بیعت خپل شیخ سره دا په نیت توبې باندې لاس پورې ونیسئ چې دا دومره غټه مجمع الله ته په اخلاص توبه وباسي الله ډېر رحیم او کریم ذات ده چې زه څه وایم څوکه څوکه تاسې مې کښېنئ یو د بل په ولې باندې لاس کېږدئ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت رضينا بالله تعالى جل جلاله ربا وبالإسلام دينا وبحضرة محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالصلاة فريضة وبالمؤمنين إخوانا وبالصديق والفاروق وذي النورين والمرتضى أئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يا إله العالمين ويا حضرة خير الناصرين از روزی که پیدا شده ایم در خلقت انسان تا الان از گناه صغیره و کبیره حق الله و حق العباد و حقوق الوالدین و از شرک خفی و از شرک جلی آنچه از من صادر شده است دانسته و نادانسته توبه کرده ایم و پشیمان شده ایم و به درگاه تو باز آمدیم كما قلت يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي در طریقه عالیه حضرات عالی درجات نقشبندیه احراریه مجددیه معصومیه قیومیه عمریه داخل طریقه ایشانان و مورد ایشانان شدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين وارحمنا معهم بايعت على طريقة صديق أكبر رضي الله تعالى عنه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك خدای متعال ډیر اولیاء کرام راغلي دي مشایخ اعظام راغلي دي آغا صاحبان راغلي دي علماء کرام طلباء کرام هر ډله د مسلمانانو دلته موجوده ده خدای پاک د دوی په برکت باندې موږ د توبه د صغیره او کبیره او ګناهونه الله ته قبول وګرځي آینده ژوند خدای پاک استقامت شریعت نصیب وګرځي موږ د زړونو خدای پاک ټول د تا په ذکر باندې منور وګرځي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمته دې طریقه کې درې شیان ضرور دي اول چې څومره سړي وس رسیږي خپل ځان به په شریعت برابري نیک کارونه به کوي د بدو نه به ځان ساتي الله تعالی موږ تاسو ټول پیدا کړي د شریعت لپاره دا که سړي وظیفه اخیستې که نه اخیستې کوشش به دا کوي چې ځان په شریعت باندې برابر کړي دوم چې کوم ذکر چاته وښول شي څومره چې ډیر کې دا انسان الله تعالی ته دومره ډیر نږدې کېږي ګناهونه یې معاف کېږي په جنت کې خدای پاک غټ مقام ورکوي دریم به د خپل شیخ سره اخلاص و محبت وي تاسو چې ذکر کوي دا نوي ملګري چې چا مخکې نه د بیعت کړی خوله به پټه نیسئ شونډې په شونډو کې د غاښونه په غاښو باندې ژبه یې تالو سره نښلوئ شونډې ژبه ستونی مه کوروئ درې ګوتې د چپ د لاندې زړه د دا زړه کې په پټه خوله باندې الله الله وایي حساب نه لري ناستې سړی ولاړ پروت وي او دس وي که نه په هر حال کې کړی شي هېڅ وخت کې منع نه لري
خو چې په ناستې سړی کې سترګې هم پټې کړي د خپل شیخ رنګ په یاد کې لکه ما سره مخامخ ناسته وظیفه را سره کوي بیا په ذکر کې الله تعالی اثر ډېر پیدا کوي که په لیارې رواني په کاروبار لګیا سترګو پټېدن ته حاجت نشته زړه کې یو وارې الله ویل د خولې د 80 وارو نه زیات ثواب لري په خوله په ورځ کې 100 وارې استغفر الله په نیت توبې وایي نور ډېر کوشش د زړه په ذکر کوئ دلته تګ راتګ خانقاه ته چې څومره ډېر کېږي دغومره خدای پاک د سړي کار ډېر جوړوي زه اوس 3 وارې په زوره الله الله وایم تاسو ټول خپل زړه ته پام کوئ په زړه کې وایئ الله 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 دا نوې ملګري دغه وظیفې ته ګورې دا نورې به هم لږ لږ په تېر شو اذانونه هم شروع دي دومې وظیفې ته ګورې چې چا 2 وظیفې وې د ښیتې نه 2 ګوتې لاندې الله الله درېمه ته پام کوئ د ښیتې نه 2 ګوتې پاس دا چا زړې وظیفې دي ګورئ په دغه بدلېږي نه صرف هغه خپلو وظیفو ته پام کوئ د ښیتې نه 2 ګوتې پاس الله الله څلورمه ته پام کوئ د چپتې نه 3 ګوتې پاس الله الله پنځمه ته ګورئ د دواړو ته یې مابین الله الله پنځو سره ته ګورئ الله 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 شپږمې ته یې چای ټنډې وظیفه الله الله سپونه بس برابروي اذان به شروع زر زر خپل صفونه برابر کې ځای په ځای باندې